خالد جان استاد د ورځې څومره سیخان پخې ورځې دا وایي زه د ورځې چې دی 2-3 سیخان پخوم پوه شوې ځکه چې استاذي مې ډېره کمزوري ده اوس ورته رښتیا ووایه چې څه کار نه یې معلوم چی شد حاضر چی و په ژمي کې د کوم خوراکونه خوښېږي ولانو بس دا و چې ګرم خوراکونه زیات خوښوم که نه ګرم خوراکونه د زیات خوښېږي او دا د ګرم خوراکونه مینهوال یم السلام علیکم ستړي مشئ د پامیر هندارې قدرمن لیدونکو الله دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ لیدونکو یخ ژمی ګرم خواړه دا ښکلې منظره دا کوم ځای دی سیکران میلمستون دی او په دغه ځای کې ماشاءالله بېلابېل خواړه تیارېږي چې ګرم خواړه دي د اوړي په موسم کې یو خواړه ستاسو دپاره برابر وي نو لیدونکو د خوږیاړو ولسوالۍ کږې بازار ته راغلی یم او دغه ځای ماشاءالله یو ښکلې منظره ښکلې ساحه ده نو راځئ کتونکو دلته د هیوادوالو سره هم خبرې اترې وکړو د اشپزانو سره به هم ټوکې ټکالې وکړو خو دا ځل خپرونه لږ متفاوته ده تاسو ته به سیکرا میلمستون هم وښیو او په څنګ کې دا چې زه به لږ فرینګ غوندې هم ورسره وکړم دا چې چا سره خبرې کوم پوښتنه به هم زده نه کوم او په څنګ کې دا چې ځواب به هم زه وایم راځئ چې دا خلک څه کوي کوم عکس العمل ښایي که نه یې ښایي نو راځئ کتونکو لومړی دا ښایستونه وګورئ له هغې څخه وروسته خبرونه جریان لري بېلابېلې مرکې وګورئ دغه د خوندونو او د خندا ډکه خپرونه تر پایه پورې تعقیب کوي د کیمرې برخه کې راسره ملتیا زلمی زلد کوي او د تر په څېر د خپرونې کوربه زه سراج الدین په ژوا کې یم راځئ کتونکو خپرونه تر پایه پورې تعقیب کوي لیدونکو بیا هم ستړي مشئ ښه راغلاست دوه ځوانان چوکۍ کې ناست دي خبرې اترې به ورسره وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله ستړي مشئ ورور بخیر ډېره مننه سلام مې تا ته مواشه وعلیکم السلام ورحمت الله ماشاءالله څنګه وروره شکر الحمدلله نوم مبارک دې څه دی ماشاءالله شنا ماشاءالله شنا ستاسو نوم څه دی عزت الله دا وایي زما نوم چې د شامالدین شینواری دی که نه او بلې صاحب څنګه یې شینواری صاحب شکر دی په خپله شینواری نه یم خو ګېډی یم وروره ښه دا راته وایي چې ښوونځی دې لوستی دا وایي چې ښوونځی مې بیخي نه دی لوستی ځکه چې ښوونځي کې زما وړتیا لږ کمه وه که نه خبره کوه که نه نو اوس صحیح شو کنه دروازې په مخ ته شوې
دا وایي چې دروازې مخې تېرېده منځبات ونیولم پوه شوې څو وخت چې ووهلم مکتب نه مې زړه تېر شو ښه دا راته وایي چې څه کاروبار کوئ بس دا وزګار وایي چې دی ما پخوا وخت کې چې دی مړي لمبول سیده ماما سره مې ګرځم ښه ماما هغه سره وزګار دی ښه صحیح خبرې خو کوه که نه ته غلی ناست یې. ښه څنګه زیات خان دی دا وایي چې دی ما پیران تخنۍ پیران مې زیات تخنۍ په همدې خاطر باندې ماله خندا راځي ګرم ما ته ورته نشي راځي بخنه ګوره نه دا اوس چې دی که نه اوس هم په دې میز باندې درې پیریان ناست دي پروا نه کې هغه ما اجازه ورکړې ده ښه پام کوچ دا درنه ونه نیسي که دی ونیو که نه کار به ولا خراب ما سم کاګه ته به پیره کې دې پنځه خوای پنجه ته وایي خلک یې چې سره خوري ښه چې سره خوري دا ویل تا پنجه ښه ده دې ته مې ورش کړو ښه صحیح ده ملامته نه یې پیرانو سره انډیوالي ده خیر ببیني مې که ماته دې وي ښه دا راته وایي چې څه کار کوې چاته وي مې خو تا ته مې څه کار کوې ماما سره مې ګرځم دا ماما دې څوک دی چې ته ماما سره ګرځې هغه دې کړو نه ماما دې څه کار کوي هغه وزګار دی نو اوسګارو سره ولې ګرځې بس دغه مې کار دی څوک رزق قاسم اسماني دی اسمان ډوډۍ ته غورځي او خدای مهربانه دی والله خیر الرزقین دا خبره خو سیده خو واسطه خو غواړي کنه واسطه کاکا نشته کنه انده ته واسطه سودام راوړي او څه چې په کار شاګرد ډیر ښه خوشاله اوسې ګلوي سړی شي ټپي مې پیدې زده نه ولا ټپی ما خو ټپي کوه کنه نو ټپی به درته ځه وټه پوک او جانان لاړې اسماني شوي اسمان چې زموږ ته راځي قیامت به ویني خدای نو شټپه واسه ګر دا نو شټپه ده نو توس ما دا واښه نو اسمان ته جهان چې شي کوي دا خو ګوره که اسمان په کتاب کې لیکلي دي ها دا کتاب غلط دی دا کتاب البتن وی ګوره اوس که اسمان له خطر کې دی کنه او به تور پس لاړ وي خیر موږ ته اجازه نه راکړي کنه خدا اوس بیا اسمان ته بیا جانان ملل اسماني شو نو جانان دی مرغي وا کوتره وا باز او شي او اسمان کارغانو سره دیوالي کې پوي شو خیا ډیره مننه کوره ودان له خوش طبي مې سره وکړه خپه نشي اوس به اصلي مرکې ته راشي شو دا خو زموږ د مرکې هغه په اصطلاح هغه ګډه وړه برخه وه اوس به اصلي برخې ته راشو اوس به صحیح مرکې ته راشو ځوانه اوس ورته رښتیا ووایه څه کار کوې اوس څه خطا خرچه را باندې کوي دې مینو کې به دا موږ ته چې انتخاب کې صحیح شو نو خو شین چې خو موږ نسو کنه دا کړای پکې شته پوه شوې غوښم پکې ده پوه شوې بل شي دی فوټول تروي چیرته دي ټول ترویا کورونو کې او هوټل کې غچې کوي دا غلي سي خبرې څه شي وي یو چر اچار ولا کړی او دا خبر دي سیده خورورا زمونږ د خبرونه طرح هم دا شی او چاول نه کې شوخي سره کور سره اصلي مرکه ترازو کنه پای به جالب وي البته شوري به جالب وي خورورا نوم خو درته خپل نوم خو درته واخیسته صحیح شو و سره ترشته وای چې څه کار نه معلوم چی و حاضر شو څه ګلوزل یا ګلوزل شامولي شنو څه کار ماما ماما دې شو وظیفه مهرات کې ده او شخصي شرکت سره مشي ماشاءالله ور تکړه او خیر سره داسې ماما سره ګرځم دا شرکت ورته ماما شرکت ولې ماما دی کنه ډیر یعنی خبر دی اوس اصلي وروته راکنه خپل په سړی نو ماشاءالله بالکل زه خو پوهیم چې ته پوهیږې سکرا ملمستون په دې ځای کې مطلب خدمات خلکو ته وړاندې کوي دونه راضي است ماشاءالله بيخي 100% راضي و دا کوم شي چې مطلب خوراکي غیر خوراکي په کې چې خوراکي شي چې کوم خرڅې شو کیفیت برابر بيخي ماشاءالله برابر د موږ ته وسه نه کیږي خو خیر که خوراک ته د وسه نه کیږي کنه هغه منظرې نه خوند اخلي بيخي ماشاءالله 100% دا غزه خو خلا ور کړی بالکل 100% خلا ده خاصه ځای جوړ شوی موږ د خوګانو نمبر باندې وچت شوی دی د همدغه سي ملمستون جوړېدو په واسطه باندې اکثره خلک ته په چکر راځي کنه ډیر سیلانیان پیدا شوي دي به خصوصا جمعې پر ورځ کوم ډیر خلک کار راځي بس ډیر خلک رخصت وي مکتب رخصت وي شخصي کاروبارونه نازل د منظره کې خوشتګونو سره کوو او ساعت تیریږي او ما هم په پته وکړو ډیره مننه خوشاله اوسېدونکو ته کوم پیغام ورکړئ پیغام خو مې دا دی چې باید بې ځایه وخت تېر نه کړو که څوک مکتب کې خپل مکتبونه ووایي څوک کارونه کوي خپل کار د خپل په خوښۍ سرته ورسوي چې انشاءالله مخته لاړ شو ترقي وکړو کور ودان ژوندی اوسېږي تا نه مننه کور ودان خیر بسه الله دې ښاد آباد لره تاسو
لیدونکو بیا هم ښه راغلاست سیکرا میلمستون کې یو ماشاءالله سیکرا میلمستون د بل اړخ ته یو ښکلی ځای جوړ کړی دی چې په دې کې بیا نو سیخان منتو او مطلب نور ځانګړي خوراکونه مطلب دلته کولی شي هېوادوال چې نوشیجان کړي خو دا ځوان د سیخان پخوي او سیخان یې پلاستیک کې تاو کړي او چې یخ نه شي که نه یا مطلب ګردون یې ونه وهي سلام علیکم وعلیکم السلام روزجانه ښه وخت صاحب ښه تېرېږي ډېره مننه خوشحاله اوسېږي نوم د څه دی خالد جان خالد جان ښه انشاءالله شکر بالکل دا وی زه ښه یم ګزاره کېږي شکر دی خالد جان استاد د ورځې څومره سیخان پخوي ورځې دا وایي زه د ورځې چې دی 2-3 سیخان پخوم پوه شوې ځکه چې استاذي مو ډېره کمزوري ده که نه او صحیح شو خالد جان استاد درته وایي چې مکتب وایي او نه مکتب دې لوستی و نه ښه بالکل دا وایي چې ما مکتب په دې نه دی لوستی چې زه وړکتوب کې ډېر زیات تنبل وم که نه او خبرې کوه که نه اوس میک مې ته نه ولې خبرې نه کوې تاسو په عذابول نه زه په عذابول نه خبرې دې سره کوم ما لیدلی شینواری سره نه خو زه ستا لیدلی یم خو زه خبرې تا سره کوم ته ما زه مجبور یم تا په ځای خبرې وکړم ښه دا درته وایي چې چی غوښه هلته پخوې پسه نه دا وایي زه چې دی دلته هغه چرګانو غوښې پخوم بالکل بالکل هغه هم چې دی کله نه سوځېږي او کله روغې پاتې او همداسې نه خو ته ولې خبرې هم کوه بله خبره ده چې ته خو استاد یې ولې در نه وسوځېږي ولا سوځي نو څه نه بتان دا ونه سوځېږي داسې خو نه کېږي چې تا نه مطلب دا غوښې سوځېږي مدرسې دې لوستې نه دا مدرسه مې چې دی لوسته خو هغې وخت کې چې دی زما ذهن چې دی ډېر کمزوری و خبرې کوه که نه خبرې نو زه اوس پیرانو سره خبرې کوم که تا سره خبرې کوم ما سره یې وکړه ښه دا وایي زه پیری یم بلکل زه پیرانو سره خبرې کوم والا پیران ښایسته ښایسته ښکواري لري ماشاءالله څومره ښایسته ښکلی ځوان دی بالکل د پیرانو نسل هم چې دی مطلب اضافه شوی دنیا ته راغلی دنیا کې موږ ته اوس راښکاره شوی ښه دا راته ووایه که نه چې ته ماین پخې که نه تش مطلب سیخان دا چې دی زه ماین چې د نه شم پخولی زه فقط سیخان پخوم پوه شوې دا هم په 15 کالو کې زده کړي دي هغه هم چې دی اخر کې استاد وشړلم دوکان نه پوه شم ما ته سیخان نه شي پخولی خبرې کوه که نه خبرې کوم که نه دا اوس خبرې نه کوي ښه ډېره مننه زه څه اوس یم زه به ډېرې خبرې ته په ځای وکړم خو دا خبرې نه کوي دا چې دی هوښیار سړی دی پوه شوې او په ما ښه هم پوه شو ډېره مننه خیر اوسه خفه نه شي ته راشه که نه خالد جان استاد خالد جان دې نوم خالد جان چې دی ماشاءالله حوصله‌ناک سړی دی البته ما هڅه دا وکړه دا سړی به زه غوسه کړم خو دا نه غوسه کېږي د ما ته ته په ویډیوګانو کې کتلی که نه خو خیر اوس به ورسره صحیح مرکه وکړو څو خبرې اترې به د مسلک په تړاو باندې وکړو مخکې مې چې کومې خبرې سره هم لږ شوخي سره خفه نه شي نو ښه وروره دا راته وایي چې د ورځې څومره سیخان پخوئ ورځې څلوېښت خوراکه 50 خوراکه دا هوټل دا څانګه چې دا نوې فعاله شوې ده سیګرام پسې تړاو لري ورځې 50 خوراکه او 40 خوراکه کله 80 خوراکه شي خوراک به په څو ورکوم خوراک شپږ سیخه یوه ډوډۍ 100 روپۍ ماشاءالله دا خو بیخي مناسب دي ته ماته یو سیخ راکړه زه یې وګورم دا چی غوښه ده دا د پسه پسه غوښه ده لیدونکو دا وګورئ تقریبا شپږ خوراکه شپږ سیخه یوه ډوډۍ 100 روپۍ خوراک شپږ سیخه یوه ډوډۍ لیدونکو دا خو بیخي ارزانه دي زه یم چې دا وګوره په هر سیخ کې ماشاءالله غونه غوښه ایښودل شوې ده بیا وازد هم پکې ده څوک چې د وازد شوقین دي نو بیخي مناسبه ده ځکه چې 100 روپۍ ولاکه دومره چې وي شپږ سیخه او څو ډوډۍ یوه ډوډۍ نو یو خوراک چې دا ډېر مناسب دی یعنې که تاسو راشئ او 100 روپۍ غوښه تاسو دلته وخورئ نو مکمل ورباندې مړېږئ نو استاد جانه په کارونو کې د کامیابتیا غواړم او دلته تاسو په دویمه برخه کې که نه په دویمه څانګه کې نور کوم خوراکونه تاسو پخوئ بریاني ده منتو دی آش دی شورمه ده او کیر دی داسې ربړي توت دی او دغه شیان دي هغه هم تاسو خپله جوړوئ که نور استادان شته خپله یې جوړوم خپله جوړئ ماشاءالله ماشاءالله هغه د کرکټ په اصطلاح الاونډر ورته وایي څه ورته وایي دا استاد الاونډر دی هره برخه کې وړتیا لري کور د ودان خالد جانه ژوندی اوسېږئ او الله دې د هېواد لپاره د هېواد د خدمت لپاره ډېر عمر درکړي الله هم کامیاب لره ژوندي اوسئ په هر ځای کې چې کامیاب اوسئ بالخصوص مننه د استاد توحیدیار نه او په څنګ کې دا چې انجینر صاحب نه ځانګړې مننه چې دغه ځای ته یوه ځانګړې ښکلا ورکړې ده ځای هم ښکلی او چکر وهونکو ته هم سهولت او ځوانانو ته هم پکې د کار زمینه لیدونکو خپرونه جریان لري خپرونه وګورئ او خبره دا چې
او البته یخني زیاته ده زه به دا د شیدو چې لږ وڅښم. په خیر دا خالد استاذ ښه دننه لاړ شو، راځئ لیدونکو سره پاتې شئ. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست، ستړي مه شئ. سیکران مېلمستون ته راغلي یو او دا ځوان هم دلته راغلی دی او وایي چکر وهمه که نه، او په اصطلاح د دغې منظرې نه خوند اخلي. سلام علیکم. وعلیکم السلام وروره، ستړی مه شې، څنګه یې؟ ښې جوړې په خیر یې؟ ډېره مننه، خوشحاله اوسېږي. نوم دې څه دی؟ نوم مې البته د نوم چې دی شهابالدین شینواره دی. ښه شینواره صاحب څنګه یې؟ دا انشاءالله صحت یې ښه دی، ګزاره کوي، بیخي ټیک ټاک دی. او دا راته ووایه چې هره ورځ سیکران مېلمستون ته په چکر راځي که نه؟ هو کله کله راځي، ځکه جمعې ورځ هم چې دی په دې خاطر راځي چې مطلب تفریح وکړي، ښه خوشحاله اوسي، ښایسته نظر دې راکړو. ښه دا راته ووایه چې ژوند د باندې څنګه تېرېږي؟ ولا نو بس بالکل ژوند چې دی د باندې ښه تېرېږي، ژوند د هره برخې نه مطلب خوند اخلي، خوشحاله اوس، دا دې ښکلی نظر باندې کړي. ښه دا راته ووایه چې په ژمي کې د کوم خوراکونه خوښېږي؟ ولا نو بس ښه دا وایه چې زه ګرم خوراکونه زیات خوښوم که نه، ګرم خوراکونه دې زیات خوښېږي او دا د ګرم خوراکونو مینهوال دی. ښه زه ډېره مننه ګلودان. دا راته ووایه چې په روژه کې د کوم خوراکونه زیات خوښېږي؟ ولا نو روژه کې بس بالکل روژه کې دا چې دی هغه ډېر خوښي که نه، څه ورته بریاني او دا څه ورته وایي سوپ زیات خوښوي چې مطلب ماښامي کې نوش جان کړي. ښه ښه مننه، ښکلی سړی دی، ښکلی نظریات وړاندې کوي. ښه دا راته ووایه چې سوپ دې زیات خوښېږي که نه پکوړې زیات خوښېږي؟ ولا نو وروره بس دا وی الوګان مې زیات خوښېږي، الوګان چې دی ښه شی دی الوګان. خبرو کوه که نه نو وروره بس ته ما سره غږېږي، ځان سره غږېږي. ښه بالکل دا وی زه تا سره نه، دا زه خو تا سره غږېږم نه، زه پیرانو سره غږېږم، ته پیری یې؟ نه نو اوس زه خو پیری نه بالکل دا زه پیری یم، پیری دا بالکل پیری یم. ښه دا راته ووایه که نه چې هغه چې دی وچه کلک له کلموډک یو ذهني پوښتنه ده، هغه دا ویم ما ته زده نه دی. ښه بالکل دله زده نه دی، ځکه دا خوله چې داسې کړم دله زده نه دی که نه؟ دله زده نه دی. نه ماله نه دی زده. ښه مکتب دې لوستی که نه؟ یاره مکتب خو مې نه دی ویلی. بالکل دا مکتب مې نه دی لوستی، ځکه چې هغې وخت کې ما توشلې کولې. خبرې کوه که نه نو داسې دی ورور جانه دا خبره. وی ستونی مې خراب ده ځکه چې دی زکام شوی یم. نو څه چې تا وویلې نو ما ته ضرورت پاتې نه شو. ښه دا وی چې دی ضرورت نه شي چې زه خبرې وکړم، زه چې دی هغه یم ستونی مې خراب دی. رښتې؟ او وروره دا راته ووایه که نه چې سیکران مېلمستون در باندې څومره ګران دی؟ ولا ډېر زیات ګران دی. بالکل دا یو ډېر راباندې ځکه ګران دی چې هر وخت راځم مفته خوراکونه راباندې کوي. بس څه خل چې ستاسو نظر وي. نه زه خو داسې یم که نه چې ته مفتخور کړې. نو ما ته د خبرو کومه دغه نه کېږي، ځکه زه چې کومه خبره کوم نو دی د مخکې نه دا یو زه تشریح کوي. خبرې کولی نه شم. نه نو ما ته ضرورت نشته دی چې زه چې کومه خبره کوم نو زما ذهن ته چې راشي بس دی مخکې نه جواب ورکړی نو. نه بس داسې دی چې زه هسې لکه مطلب د هو د نه خبرې جواب زه ورکولی شم، دی نه زیات. دا یو زه نه هو او نه هم نشم ویلی، پوه شې بیچاره دی خدای دی. څه به وکړو بس الله دې تا ته هدایت وکړي. ښه مکتب کې چې دی څو نمره وي؟ پته نه لګي. نه خو مکتب کې ته څوم سنې پورته لوستی وو؟ ما بیخي لوستی نه دی. ښه دا یو مکتب کې درېیم نمره کې ناکام شوی وم. رښتې؟ صحیح دی وروره. درېیم نمره کې ناکام شوی وم. ښه ډېره مننه کور ودان لږ شوخي مې درسره وکړه. ډېره مننه، هېڅ خبره نشته. خفه نه شې؟ نه هېڅ خبره ما ته وویل چې ته څه وایې که نه؟ ما ورته چې زه مرکه درسره کوم، تا هم داسې اراده کړې زه به ډېرې خبرې کوم پوه شوې، او زه به د زړه بړاس وباسم، خو تا بړاس هماسې پاتې شو. بس موږ دې بېرته هماغسې بېتوړه پرېښو. ښه زه خیر اوس به درنه څو خبرې واورم. سیکران مېلمستون ته راغلی یې که نه؟ دلته څه شی زیات کړي؟ ولا داسې وروره کله زه چکر راځم، زما خو واقعیت خبرې زما دغه ذهني مشکلات دي نو بس ګرځم داسې لږ تفریح کومه نو لږ بس بیا چې کله هلته راشم لږ مې دا ذهن ارامه شي، ذهن مې ارامه شي، بس بېرته بیا همداسې کور ته کله ځم. چې دې خبرو منځ کې زه وهلی نه یم. نه نو واله دا غومره موږ کې غومره دغه نشته دی، موږ بس همدا خپله مرض م وخي دا بس دی. الله دې صحت ورکړي، الله دې صحت درکړي. نه اراده مې بس لږه اراده مې کړې وه، خو بس ما چې که نور څه نه له خوله پې ولګوم، خو بس ځان یې بچ کړې. ډېره مننه قربان، خوشحاله اوسئ. ژوند دې غواړم سلامت اوسئ. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست، سیکران مېلمستون کې وو او دلته نو استاد لګی دی سوپ پخوي، خبرې اترې به ورسره وکړو. د ژمي په موسم کې سوپ چې دی ګرم خوراک دی. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. ډېره مننه، لیدونکو ته ځان ورپېژنئ. زه حزب الله یم او سیکران مېلمستون کې زه سوپ استاد یم. سوپ استاد یې؟ ښه استاد یې که شاګرد یې؟ زه خپل استاد یم. ښه ماشاءالله. او شاګردان دې شته که نه؟ او شاګردان مې شته، شکر دی، پوه شوې. لکه یو دانه شاګرد مې دلته کار کوي، هلک مریض دی تللی دی کور ته. د ورځې څومره سوپ وباسئ؟
موږ د ورځې 4 کیلو 5 کیلو پر واسو او د سوپ کیفیت خو ان شاء الله ښه وي. او ان شاء الله وخت به ګټه وي. ولې نه چوبه وخت به ګټه او سوپ کې مواد یا په اصطلاح خرچه ور باندې زیاته کوي سوپ خرازي کنه ستاسو د لاس هنر زیات دی. ولا موږ خپل په خرچم کوو اختیار خبره موږ خپل خرچم کوو دوی زیات خوري کوو پکې دا کنه یو پتیله سوپ څونه وخت ته پخې زه یو پتل سوپ ان شاء الله یو غنټه کې پخوم مطلب دا چې باید ور په زیات بل شي کنه څو پرې خاصي پوښ شي. خوندور راشي کله چې کوم خلک راځي کنه سوپ زیات خوري کنه پکوړې زیات استفاده کوي مطلب په اصطلاح چولې زیات خوري کوم خوراکونه دی خلک زیات استفاده کوي. والله اوس موسم یخ دی کنه خل د سموسې دی خوخي او شروع چړې خوخي د پراټې دي پکوړې دي سوپ دی تاسو ډیر خوخي خپل استا کوم خوراک خوښوي دي والله زما خپل هم بس ټول خوخيږي زما ټول دي خوښي ټول خوخيږي سوپ زیات نو بالکل ګټه یې ونه ته خوري او بالکل زه خیر نه بس دا خو کې راځي نو اوس یو سپیشل چاټ مونږ جوړ کړی خاصه چاټ دی ښا دا شارټ دی که چارټ چاټ دی چاټ خامې که شارټ دغه چاټ دی دا دي چوچي دي دغه چولی دی او بادرنګ دی ها پیاز دی او دغه دڼې ده او دغه دا پلیټ تاسو په څو ورکړو دا پلیټ 500 روپے باندې ځانګړی ځانګړی سپیشل ښه او د سوپ پلیټ په څو ورکړو دی سوپ پلیټ مختلف دی ساده چې دی په 10 روپے دی او اګیدار چې دی هغه 500 روپے دی ها ځانګړی بالکل ځانګړی نو دا لیدونکو تاسو ګورئ زه بلک دا سوپ زبر چې کم شي زما راس ملک برکتی وي ماشاءالله ماشاءالله څومره ټینګ دی او بل لیدونکو تاسو ګورئ دا چې په کچولي غازری دي کنه دغه دا هلال دی چولی او دی هلال اوه ماشاءالله ماشاءالله لیدونکو چې کګی ته راځي نو سې کرام تراشي سې کرام ملمستون لخلاګان او همدارنګه الله بلابل خروج څخه خوند واخلي استاد محترم ډیر مننه کور ودان لیدونکو ته کوم پیغام ورکړي مهرباني زه خدای وایم کنه بس پوښي مو اصل دار شي صفات دي بالکل صفات دي بالکل او پوښي حلال خوړل دي موږ پوښي هر شي مزدار دي کور ودان لیدونکو سې کرام ملمستون واقع سره ډیر خدمت وکړ نن که د کګي مربوط په دې ساو کې نور زین آبادیږي او په اصطلاح ملمستونونه جوړیږي یا خلک چکر ته راځي د دې هغه مطلب مې دا ده چې سیکارام ملمستون دغه ورسوالۍ ته ډېر خدمت وکړو مخکې به د څوک په چکر نه راته خو اوس خلک دلته د همدغه ځای د ښایست په وجه باندې د ښایسته خوراکونو په وجه باندې دلته خلک په چکر هم راځي یوه تفریح هم کېږي او په څنګ کې دا چې دلته په دغه ملمستون کې ډېر شمېر ځوانان په کار باندې هم بوخت دي نو ګران هېواد د الله پاک په هره برخه کې ودان کړي او ټول ځوانان انشاءالله هڅه کوو چې خپل هېواد له نړۍ سره سیال کړو نو لیدونکو خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي سیکارام ملمستون ښکلاګانې تاسو وکتلې بېلابېل خواړه او همدارنګه دا خپرونه نن په اصطلاح تفریحي بڼه لرله نو خپرونه پای ته رسېږي تابع په ورزش سراجالدین پژواک او د کیمرې برخه کې زلمی زهیل صاحب ملتیا کوي د یو آباد افغانستان په هیله الله پامان